په لغمان ولایت کې وروستیو بارانونو په سیندونو کې اوبه څو برابره زیاتې کړي چې له امله یې خلکو ته زیانونه اوښتي. د سیندیزې حوزې رئیس سید عبدالرحیم پاچا د لغمان له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو بارانونو چې لا لړۍ دوام لري په سیندونو کې د اوبو د زیاتوالي یادونه کړې. نوموړی وایي چې دا مهال د الیشنګ په سیند کې 1 متر او 80 سانتي او د الینګار په سیند کې 2 متره او 40 سانتي او د قرغیو په سیمه کې چې دواړه سیندونه د کابل له سیند سره یو ځای کېږي د اوبو د کچې لوړوالی 3 متره او 80 سانتي ښودلی. نوموړی وایي چې د الیشنګ سیند په سلهاو جریبه ځمکه تخریب کړې او د نورو د تخریب اندېښنه هم شته. موږ نن سهار د 7 بجو په شاوخوا اول من د هغه د کابل سیند څخه لیدنه وکړه چې د میا خان کس او عزیز خان کس زیات یعنې په سلګونو جریبه ځمکه خطر سره مخامخ او وړې وه. بیا راغلو موږ د لړموړی یو کلی دی چې د قرغیو مربوط دی یو ټاپو کې یو 25 کوره د سیسار دي د اوبو د زیاتوالي له کبله والي صاحب هم په جریان کې موږ سره وعده کړې چې د هغو په واسطه موږ کولی شو چې دا خلک دې ځای نه ځي. مخکې موږ دغه حالتو کې د منطقې نه خلک وویل. د سیندیزې حوزې رئیس سید عبدالرحیم پاچا وایي چې دوی دغه ستونزه له مرکزي ادارې سره شریکه کړې او هڅه کوي څو یې مخنیوی وکړي. یاده دې وي چې هر کال په دغه موسم کې د اوبو د زیاتوالي له امله د سیند د غاړې میشتو ګڼو کورنیو ته ځاني او مالي زیانونه اوړي.